بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، گرانو قدرمندو رونو خويندو، نن یو اهم موضوع تاسو سره شریکه کول غواړم، او هغه دا چې د ډیر وخت نه ما ته بعضو رونو او خويندو دا پیغامات را لیږل چې ستا د ویډیوګانو سره په یوټیوب کې یا په فیسبوک کې بعض خلک ناروا او بیهوده تصویران لګوي. په خپله هم ما یو څو ویډیوګانې ولیدې او ما پکې د بعضو سره د رابطې کوشش هم وکړو، د چا سره وشو د چا سره رابطه نه کیږي. نو زه دلته دا خبره کول غواړم، اولنۍ خبره هغه ده چې زما مقصد هغه د الله دین بیانول دی، او څوک چې دا کار کوي او قصدن عمدن کوي نو دا یقینا مجرمان دي، ځکه چې دین بیانیږي دې دپاره چې فحاشي ختمه شي او ناروا کارونه چې کوم د شریعت خلاف دي هغه بند شي. نو بیا یو سړی د بیان سره داسې څه لګوي چې هغه د شریعت خلاف وي، دا هم د شریعت خلاف کار دی او دا د ګناه کار دی. بیهوده تصویران، د زنانو تصویران، دا ټول نامناسب کارونه دي او زه د دې خلاف یم. نو دغه رونو ته خو زه اول دا پیغام ورکول غواړم چې د الله نه ویریږئ او دا کار پرېږدئ، او که بیا هم قصدن عمدن کوئ مونږ به الله ته حواله کړو او سوال به الله ته وکړو چې یا الله دا خلک مونږ پوه کړي دي خو نه پوهېږي او ځان یې په قصد جاهل کړی دی، نو یا الله ته ورسره پوه شه. سړی مه مجبوروئ دې ته چې سړی دا کار وکړي. زه په دې سخت خفه شوم ځکه چې دا د شریعت خلاف کار دی. زه لګیا دې دپاره یم د الله په توفیق سره چې فحاشي ختمه شي، غلط کارونه ختم شي، خلک سوچه دین ته راواوړي، او یو سړی لګیا دی زما د بیاناتو نه غلطه فایده اخلي او په هغې سره فحاشي خوروي، نو دا د خفګان خبره ده. بله خبره دا ده چې په دې کې بعض ملګري هغه دي چې هغه یعنی دین خورول غواړي او مقصد یې ښه دی، نو هغوی ته مونږ وایو چې دا کار پرېږدئ. بعض پکې هغه دي او دا په مسلمانانو باندې خو موږ عموما بدګماني نه کوو، خو بعض خلک کارونه داسې کوي هغې سره قراین موجود دي چې یاره دې سړي نیت ښه نه دی. نو بعض پکې هغه دي چې د هغوی صرف مقصد پیسې ګټل دي. ما ته څو پیرې ملګرو دا ووایي چې ته په دې خپلو بیانونو باندې کاپي رایټس وکړه او یا حقوق نشر هغه خپل ځان سره که. نو ما دا خبره نه کوله، ما وی نه دې سره دا دین دا بیانونه او دا درسونه محدود کیږي، پرې چې دا خلک یې اوري. خو بیا به یو ورځ زه دې ته مجبوره شم چې زه به دا حقوق چې دی دا به زه محفوظ کم او دا کاپي رایټس به پې وکړم، نو بیا به چې دی خیر سله محدودوئ، خیر سله بندوئ. نو د الله نه ویریږئ. او بله خبره هغه دا ده چې زما ذاتي یو صفحه ده په فیسبوک کې چې د دې 4 او یا 15 ایډمنان دي، هغه زموږ ملګري دي، رونه دي، شاګردان دي، او د هغې زما په دې نوم باندې ده، او انشاءالله تاسو سره به د هغې تفصیل په ویډیو کې شیر شي. زما په نوم ده ورسره لیکلی شوي رسمي پاڼه، او فی الحال د هغې متابعین چې دي او چې کومو خلکو فالو کړې ده څه تقریبا 3,51,000 دي. او غټ نښه یې دا ده چې روزانه تې ماسخوتن درسونه نشر کېږي او روژه کې به تې ماسپښین او مازدیګر نشر کېږي. او عنوان د هغې چې کله د فیسبوک دا عنوان ولیکې نو بیا د اسحاق سواتی 777. دغه شان په یوټیوب کې زمونږ رسمي چینل چې کوم دی هغه یو چینل دی او هغه هم یو څو ملګري د هغې ایډمنان دي او د یو څو ملګرو په نګرانۍ کې چلیږي. هغه د هغې فی الحال چې دی د هغې متابعین او د هغې فالوورز چې کوم دي څه تقریبا 1,38,000 دي، 1,38,000 او سره پاسه 2,000 پکې ویډیوګانې دي، او د هغې نه هم درسونه لایو مباشر نشر کیږي. او زما په نوم باندې هغه زما نوم په عربۍ کې لیکلی شوی دی، زما په نوم باندې دغه چینل دی. دا چینل په یوټیوب کې هغه دی چې رسمي دی، او په فیسبوک کې دغه پاڼه دا رسمي ده. دین علاوه زه د یوې پاڼې نه ذموار یم، نه د یو چینل زه ذموار یم، او چې څوک هم دا قسمه کارونه کوي او نه غلی کیږي نو یعنی غټه خبره دا ده چې
یو سړی الله ته حواله کړي او که د دغې نه یو سړی نه هېرېږي نو دې ته یو سړی مه مجبوره کوو چې زه یو قانوني اقدام وکړم او زه له دې تپوس وکړم او په دغه ملګرو باندې بیا موږ یو مقدمه جوړه کړو. زه والله چې د ډېر زیاتې خفه کړی په دې یم ځکه چې دا مسلې معمولي نه دي. په مسلمانانو کې فحاشي خورول، په مسلمانانو کې غلط څه خورول دا غلط کار دی او ناروا کار دی. بعض غرونه پکې دي چې هغوی په ښه نیت لګیا دي او دین نشر کوي. نو یو سړی دین نشر کوي، بیان نشر کوي، صحیح ده، خو بیان سره دا قسمه تصویران او په هغې پیسې ګټل او د هغې دپاره یعنې ټول کوشش دې دپاره چې ما ته پیسې میلاو شي. او دغه زه دې ملګرو ته د وروڼو او خویندو ته نصیحت کوم چې کوم ځای کې راته هم داسې ویډیو مخې ته راغله، داسې تصویر مخې ته راغی نو نصیحت ورته کوئ. که پوه شو صحیح ده، که پوهه نه شو نو دغه ویډیو دې نه وي، دغه چینل دې نه وي، دغه پاڼه دې نه وي، داسې نقصان نه کوي. الحمدلله د ډېرو ځایونو نه دعوت هغه چلیږي، زموږ د خپلې پاڼې او چینل د کار کوي لګیا دي. نو زما دا پیغام چې څومره مخکې رسولی شي ویې رسوي. دا ویډیو مې مختصر د الله د رضا دپاره جوړه کړه ځکه چې بعض خلک هغه دي چې هغه بغیر د دې نه پوهېږي او ما څو پیرې په درسونو کې دا نصیحت کړی، څو پیرې مې کړی او دا یعنې دا هم د نه منلو خبره چې دغه کسانو ته پته نه ځکه چې زما بیانونه اوري او د هغې نه دوی دا کلیپونه جوړوي نو ولې دغه خبرې به پکې نه اورېدلي نو اورېدلي به یې خو بعض پکې هغه دي چې هغوی بیا مغه خپل کار کوي روان دي. او الله دې ټولو ته هدایت وکړي او الله دې په موږ باندې رحم وکړي. الله دې زموږ نه دا عمل قبول کړي. موږ لګیا دې دپاره یو چې د خلکو ته حق دین قرآن او حدیث واضح شي او چې څومره معلومات د فیسبوک د پاڼې دي یا د یوټیوب د چینل دي هغه به تاسو سره نشر شي. او د یوټیوب د چینل عنوان هم دقه دی، د یوټیوب د عنوان چې ورواچې بیا ورسره مخکې ولیکې اسحاق سواتي 777 یعنی 777 نو اسحاق سواتي 777 یوټیوب کې هم دی، اسحاق سواتي 777 په فیسبوک کې هم دی. دې نه علاوه زه د یوې پاڼې هم ذموار نه یم، نه د یو چینل. بله خبره دا اهمه، بعض ملګرو کوم چې زما په نوم چینلې جوړې کړي دي یا پاڼې هغوی ته به لازم میسیج کېږي چې دا زه یم. نو ما ته یو دوه درې شکایت داسې راغلو چې بعضو کسانو ورته ویلي چې او دا زه ابو حسان یم پخپله. نو دا خبره یاده کوي زما سره یا زما سره چې څوک رابطه وکړي چې څو پورې پکې زما آډیو نه یا ویډیو نه یا یقیني ورته پته نه چې دا نمبر د ده دی یا څه لیکل پکې نه دستخط پکې نه هغه وخت پورې به د چا په خبره یقین نه کوئ. که څوک دا وایي چې موږ د ده شاګردان یو یا دوستان یو یا ملګري یو، صحیح ده، زما به ملګري مې زما شاګردان هم دي، خو ګورې زه د خلکو د زړونو نه یم خبر. یو سړی ما سره کیني پاسي موږ ته ظاهر معلوم دی، باطني زه ذموار نه یم. نو که څوک وایي چې یاره هغه کس ستا نوم اخیستو، زه دې ذموار نه یم چې ما ته یو کس دا ووایي چې یاره ستا نوم یې اخیستو. زما ویډیو وښایه، زما اډیو وښایه، زما لیکل، زما مهر، زما دستخط وښایه. د هغې نه بعد به بیا یو سړی ما ته ویلی شي چې او ته ذموار یم. دا یو څو خبرې یادې کوئ او مخکې هم ورسوئ او نصیحت وکړئ داسې قسمه ملګرو ته چې دا کارونه مه کوئ. الله سبحانه وتعالی دې زموږ ټولو نه د دین کار واخلي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.